ارسړینا عقل الوته دې بل عقل خزي د پاره بیا عقل نه دی الوته خزه چې په څه خوشحاليږي هغه کوي. یو سړیو واده وکړو په ډېر مینتوب خوښه یې وه چې واده وشو نو 3 میاشتې پسې زوی وشو. دی بهر تلی دی چې کور ته راغی د کور مخ کې ډولکي غږېږي. دی ورته وایي چې څه چل دی؟ اډمانو ورته وایي چې پسرې تو شد زوی دې شوی دی. نو دی ورته وایي چې و پدر نالت آل خصی ما شد 3 میاشتې شوي دي نو څنګه مې زوی وشو؟ تماشا را بند کو کہ میں پرسان میں کنم تماشے بند کے خزے تراغے وے خزے داد سے چل دے بیخ کیوں آگے بے وقوف تو عقل نہ داری سے ماں شد کہ تمہارا گرفتی 3 میاشتې وشوي چې تازنی ولې ما و سے ماں شد کہ میں تورا گرفتے او 3 میاشتې وشوي چې ما تنی ولې وسیما شد کہ ما بخانه تو آمدیم او 3 میاشتې وشو چې زه دې کور ته راغلم نو ما پورا شد نه د ورته اوس پوه شم بار راوتو اډمانو ته وایي بتړنګاني صاحب پورا آمده نو د شرمېدلي ملک حساب پورا دی تاسو پوه شوئ ښځو له بیا دوی کې عقل ختم شي. یعنی دې خبرې ته مو کته 3 میاشتې وشوه سیړیا چې ده ما نیولې او 3 میاشتې وشوې چې تا زه نیولم 6 شوې او 3 وشوې چې کور ته راغلم 9 پوره شو زوی مې وشو. دې قوم نه عقل الوتی دی سوچ خو سوال نه پیدا کیږي. تاسو ووایئ په ایمان چې مونږ چې څه کار کوو یو ملت هم داسې پې سوچ کړی دی چاہے دا کار کول پکار دی او کنه دی کول پکار ملت نا بدخر روڑ دے چې پارا دی نیخ کو روان دی. سوچ اغا قومونه کوي چې کم قومونو کې عقل وی کم قومونو کې فکر وی کم قومونو کې تدبر وی اغا قومونه سوچ کوي. زمون قوم او سوچ نه خبره وته ده وقتی طور د پیشتری ساګرونه دی په لګ بګار مس شي رستو کار سے مصیبت ورپسې راځي پروايي. زما عزیزانو دا لو قوم دی دا به اوچتیږي نه. تاسو به وګورئ د دې انجام به تبعی او رسوایی او ذلت وي. هغه وخت نږدې را روان دی نږدې چې زمونږ په کورونو کې به زمونږ ښځو سره پردی سړی ناست دی او مونږ به غږ نشو کولی. را روانه زمونږ لور به په سړک وګورو چې پردي سړي په لاس اچولی دی او روانه کړې ده او مونږ به غږ نشو کولی. څو پورې چې دې قوم کې انسانیت سوچ او فکر او تدبر نہیں پیدا دا قوم به داسې رسوا او ذلیل. بیا د وی سی آر پیدا شده قوم نن پتا او د ولایت په انګریزانو کې څه فرق دی؟ ته خو ما ته په انګریز او په پاکستان کې فرق وښایه تا هغه کې څه فرق دی؟ ستا ښځې د کرکټ میچونو ته وګورئ زرګونه ناستې وي او میمان هم ورته ناست ستا ښځې د پهلوانانو پهلواني تا هغه بربنډو سنډاګانو ته ناست دي او انګریزان هم ورته ناست دي. تا او انګریز کې فرق څه دی؟ خالی په دې چې مونږ مسلمانان ایو لکھنووال نه چاته پوښتنه چې بھائی تو مسلح ہے؟ هغه جی میں مسلح ہوں. کس طرح مسلح؟ تاجے دادے جو زمانے دے کوجا چاډه گھر پڑے ہے د نیکه د زمانه یو کوزره کړه پرته ده معلومیږي چې باغه به مونځ کولو نو دی وجه نه زه مسلمان او بیا زمون منځونه دي زمون کپري وچی زمون په زندګۍ هغه اثر وی د دین کوم اثر چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. واخر دعوانا بډای ورته وای زمانه فلی روزه ده بیابانم ده دشتم ده وبم نشتا
पेशमनेम निश्ता माखामेम निश्ता और नफली रोजेम निवले अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वर्ते हुई कि ओस दी नो हगे वर्ते लाओ नो खिरावस्तु केनो कि केनो लो नो ब्याती हो तपोस की बुढ़ाई से दिल तदाओ 10 से चल के मुंज वो बनिश्ता वर्ते इतना कुरान न दे रहे फैलम तजिदू मा अल्फतयम्ममू सईदन तय्यबा अल्लाह वो जब दमानजा वक्त आ गए वो बनवे नो तैमुम हुआ मुंज तो तैमुम हुआ मुंज को खबर पड़ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पूछे माउख केनो लो दे तनवे चे स्वरश नुदा बुढ़ा रहता वही कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारका तशाका औस्तरगी पटेका जपरदारा खजेम पूख स्वरेगम अचन चिस्ता नजर पमा प्रीजियो ते चरता गुनाहगार निश और जमा ब 70 मार्च वाह द 80-90 काल बुढ़े और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक था वही शाह का और स्तर के पटे का चज पूख स्वरेगम चजमा 70 मार्च गोरे नंद खजो दीना को बोरकेशतना कबिया तोरे बोरके पसरदी नैम पदे तरखुनु की तंग हर अंदा में पकी बुट रहा होते ब्या पजिमी की नरे चादरी नरे द मलमल खैर गो रही तमाशे कवाए दाबुई बस्ता सुकलू तमरा गली कबच हुई न नखरा के पोश हुई नूर बगो रही नूर बगो वही इब्तिदाए इश्क है रोता है क्यों देखिए आगे आगे होता है क्या कौसलम खपल औलाद कंट्रोल न करो दा जी न कहो दा लकानम कंट्रोल न करो स्तास उपमख के बा जमुंग लुड़ी सरारा न नबासी कमरा की बोर सरनास्ती हो तब कड़त न शिको दा गिरी बदिया डिली डिले वाखबई पदे वलो दा बहिष्कार दी गिरी न बदिया वाखी जका अयो तालिब तयो खानवे स्तादा गिरा खदा का जमा स्पीदा लका अरे वल्लाह का खबर है वे वले वे कदी गिरी ईमान तेर को खुद स्पीद लकाए ना खदा और कई ईमान तेर न को न अस्ताद स्पी लकाए के खदा का उस नम सोचो न करो वाओ रहो दा टीवी और वीसीआर ना पदेश तासो द जामनो द लुड़ो तरबियतो शो पिंजा काला पसबा जमुंग लुड़े डिली और जमुंग जामन बड्डमान सरुना मखजावा सोचो कई दास्तासो सरुना माता दास अखकारी लक पदे मोटरों के दे खानानो मारगान द प्लास्टिक हुई कि मोटर दिन दा सारे दास तासो दगा सीजने आ डेरा खदा कर सार लग दे बाने कारने की ये सोच कई आइंदा नस्ल बडमानी को पाकिस्तान फिलहाल हो रहा है दालकान और फैशन और लिबास द टीवी द पर्दे द डम पशान दे ठीक है द खजो द जिना को लिबास द टीवी पर पर्दा द डमी पशान दागे पर पर्दा डमा उगोड़ो दा चरवानी पलारा दी तब तासो तबाही खुदा परास्ते का न जन्नत नश्ता दोजख के खस्सी ख्वाले शिवे दे ताजा अंगार जन्नत ने निश्ता कैसे चल रहे मौलाना खलील रहमान साहब रा गए आलिम देव जनाजे उकड़े ने पुर तोती होके जन्नत चले गए या समीउल्लाह जान रा गए सब जन्नत ही बिठा देता यो लेवाने आ गए माता तो सवाब है माते या बिजलीगर मुला सही माला वेचे सही मालजेम वे दादी रिक्शा की सवाही शोर दी जोड़ करे दे माल जो कुछ के नवाम रलवे रवा जन्नत में टुकड़े टुकड़े को निष्ठा मात करे दे और पदोजख के में खसी ख्वाले हल को तवा के तैयार सही
سور انگار میں در تا جوڑ کڑے دے سترگم پٹی داو دا غم دے دیکھاو گورے پتش منزونو جنت نشتا پتش حجونو جنت نشتا پتش زکاتونو جنت نشتا جنت او بیا بے غیرت اصلی تا خدای جنت ورکی چې د چا خدا ټول ورځ بربنده بار ګرځي هغه له جنت کې راځي تاسو پوه شئ قرآن وګورئ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرنا في بيوتكن وګورئ دی علماء نه تاسو بیا د پیغمبر غوندي بیبیانو ته حکم چې د پیغمبر نه وروسته به ګوره چې صحابه سره پسې پرده خبرې کوي نو غټ آواز به وباسئ نری آواز به ونه باسئ هسې نه چې د چا صحابي پړه کې تراشي عمر لی بیړه تباه نشي کور کې به هم ښځې په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو آواز یې بار پردی سړی وانه تاسو پوه شو او زمونږ ښځې صاحبه د شیعګانو تماشې ته ښار کوي پاس په بلخانو کې ورته ښځې ناستي او لاندې شیعګان سینې وي نو سینو کې څه وایي دي دا چل ادھر تیری ادھر میں ادھر تیری ادھر میں تیری ادھر میں لازمین سے دیکھو گورا بیا دا د مشرک بچو ته وګوره د شیعګانو په جنډو پورې ګوډاګي تړي چې چا ګوډاګي او تړل هلته نه زوی کی شیعګانو جنډو پورې لوپټي تړي بیا دا شرکیات پکې جدا دي راشي مونږ سره زیارت ته پکې گنبد جوړ دی هغې کې زانګو ده هغه زانګو له ټېله ورکي او داسې یو کاڼی ورلړی او چې د چا کاڼی زانګو کې وغورځېدو او مبارک شه زانګو کې د کاڼی وغورځېدو دا زوی بدل شي دا شرکیات 15 پیران دي په ازرخانه کې جاروګانې ښځې یو سي پاسې ورلړه کوي چې د چا جارو پاس هم خطه وي مبارک شه زوی بدل په بومیا ته بوزي کوزړای په سرکړي شیخو کې مخ کې او شیخونه ورپسې کوزه کې اوبرا چولې او سخنک کې ورته واخه ماخه ټومبړي مبارک شه چلو شیخ صاحب میرا کور والا او بعد زیارت لنے بوتل تاسو پوه شو په دې قهر عظیم استعمال گرفتار بیا دنیا کې رنگ رنگ خلق اوس منجور ته چې توه چې دا کار خنه ده تاوج نیم ورپسې ځکه داغه خېټه غوسیږي کنه نو زما عزیزانو عرض میں داو الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا د آخرت د کروندې ځای دی سچ آخرت لکه په دنیا کې به پخپله کوي چې د پخپله کار نه کړي والله کې په آخرت کې اوري دی بلدا چې لیس للانسان الا ما سعى اور سړی به پخپله خپله ذمہواره اخلاصيږي زبستا په ځای جواب نشم ورکول او ته به زما په ځای جواب تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دوران دي خلقو عمل اغي د پاره کرامت تا د پاره ستا عمل دا غي د عمل تپوس بتانه نه کی اوس تاسو ګوره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی ولی او داغه په عمل بزخ خلاصي خلاص سوال نه پیدا هغه چې سکړي ځان لیکي ما سره دا مهرباني کړي چې لارې راته ښودلې چې خدای ته زم په دې لار تللی یم تم ترې را روان شه نو په خپله برابر تاسو پوه شو نو عرض مې دا و چې دا ټول څیزونه قرآن سره رابطې او تعلق نه بعد بکي بوډای ته عبدالله ابن مبارک وایي چې بوډای ستا خاوند شته عبدالله ابن مبارک شا کړه سترګې پټې کې دا بوډای په اوښ سورېده سورای کو روان لا تسألوا عن اشیاء پختنه مکوه چې خاوند شته کنه چپ روان عبدالله ابن مبارک وی بیا می چې یو ساتیر شو تپوس مې وګوري بوډای زامن دشتا ا بوډای راته وی چې واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما یا یحیی خذ الكتاب بقوه عبدالله ابن مبارک وی زه پوه شم چې دی بوډای دا درې زامنو ځای ته چې ورسېدو زامنو روټۍ راوړه ما دی بوډای ته وړاندې کړ بوډای راته وی چې کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه
ته خورا ضرورت نه ما ته تاسو کو چې بډای ته زما غوندي خبرې ولې نه کې هر تاسو چې درنو کوم ته د قران آیات و او مال جواب راکړي نو ابو ډای ورته وای چې تا قران نه دی ویلې الله وی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اے عبداللہ ابن مبارک اللہ وی تاسو سره بد ذره ذره د خیر او د شر حساب کی نو زه د قران نه بار خبر ځکه نه کوم چې د بهر خبرو حساب بیا خدای لا ورکول نشما ذره ذره نو زه قران نه بار خبر نه کوم چې د حساب سوال پیدا نشي عبداللہ ابن مبارک زامنو نه تاسو کو چې څومره موده وشو چې تاسو د امور د قران نه بار خبر نه کی زامنو ورته وی چې سلويخت کاله وشو چې زمونږ د مور د قران نه بهر خبره نه ده زما عزیزان او تاسو سره قرآنی دلیل وی والله العظیم نن چې مونږ کمل کیوسی دار خبره قرآنی دلیل خو پرې ده دلیل خو پرې ده چې مونږ سره دا دلیل هم نشته چې یو غیر مسلم تاسو کی چې تاسو د منزله دا او داس ته د پاره کوي یا د او داس کې فرض سود یا پکې سنت سود یا په غسل کې فرض سود مونږ له دام پته نو هر شی عزیزانو په قران کې الله دې توفیق راکړي ما ته زما بچو ته زما دوستانو ته ټول مسلمانانو ته چې زمونږ زندگی ټول قران شي زمونږ زندگی ټول دین شي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په زندګۍ هغه اثر وي د دین کوم اثر چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین واخر مونږه هو که تاسو خیال وکړئ چې لغون دي تکلیف راشي نو دا الله نام بیزار کلوګه راشي د خدای نه بیزار کتند راشي کچرته مړی راکیوش په کوڅو کې به منډې وهو وای بچو خدای هم زدی لیدلی وم زمونږ مالت کې یو مړی شوی نو په لاره کې هغه لکه زامنې ګرځېده وی خدایي دې ورانه شه مونږ دې لیدلي تاسو خیال راغی اوس عزیزانو د دې بدبخت قوم به کم غم جاړي که تاسو خیال وکړئ زمونږ مسلمانی تر هغه وخته پوري چې څه تکلیف پکې نه راغی تکلیف راغی بیا نه اسلام شته نه مذهب شته نه دین شته اسلام او دین او مذهب تر هغه وخت پورې دی چې تکلیف پکې نه راغی یارانه څوک خفه کیږي نه پاکستان کې وګوره اسلام او دین او مذهب چغې او سوري خدا تر هغې پورې وایي چې ښځې تر څو نه خفه کیږي که ښځې خفه کیږي بیا پاکستان هم د اسلام نوم نه اخلي 21 ښځې واغستې په قومي اسمبلی کې او یوه پرون زمونږ د صوبه سرحد نه اغستې د ادم تاسو ټولو ته مبارک کی حیران دیتا ہے چې دومره عظیم درو ندی ویل پکار چې ټوله دنیا کې سړی په شرمی خو مونږ داسې سیزونه یو لکه یو سړی تلو هندوستان د یو الوایی دکان ته ورغی نو خیال یې وکړو چې دا دومره د الوا ډک خانک پروت دی او دا دکانداري خوري نه چې دا ړوند دی نو دا سډکه راواغستو دا دکاندار د سترګو ته داسې دکاندار هندو نو هغه ورته چې هی کیا کرتا ہے نو دی پوه شو چې دا خو بینا دی بیړه دی غر که شالوا پرته ده او خوري نه یا ړوند دی یا چا منې کړی دی پې شروع شو چې دی پې شروع شو نو هغه پولیس ته ووی پولیس راغی دا سړی ونیو چې ته دومره بې وقوفي چې دکاندار له پیسې نه ورکې او د الوا کړهي کې د لاس ومنډل پولیس راونیو صاحب په خرې سور او ماشومان ورپسې کړه او ماشومانو له ټیمان ورکړه ورپسې ټنګول او د په خر سور کړه او په خار کې ګرځول سموده پس چې وطن تراغه نو کلیوال ته تپوس کوي چې به هندوستان رفته بودی هندوستان ته تللی وي نو دی ورته وایي چې بلې صاحب رفته بوده
विचित्र वतन बूद हिंदुस्तान څنګه ملکو دا ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار خوب خوردن حلوا درونجا مفت و بخر سواری مفت و فوج و تماشاها مفت ہر چیزیں درنجا مفت اندازہ ہو گئی دکاندار پولیس دے پہ خر سور کرے سد پارا اور دتی جوڑ سکڑا خبر پوئے گئی یعنی دکاندار پہ خر سور کرے شرمولو د پارا معشومان لے ٹیم ور کرے اور پسے ٹنگولو شرمولو د پارا دتی عزت جوڑ نن زمون پہ ملک آگا چل شکے تاسو خیال رہا دے اس کی بچ انجام بددی ملک صحیح تباہی اور رسوائی اور ذلت تاسو به وګورئ چې په هر زمانہ کې دین او مذهب سره چا ټوکی کړی دي نو خدایي آفت پر راغله نو زمینی آفت چې ده هغه به ته په زور او په قوت روکاو آسمانی آفت سره به چلته تاسو پوه شئ زما عزیزان اوس شپه او ورځ په سودا کې د آسمانی آفت د پاره اوسې د پکار الله دې مساعد کای او زله د اسمان د طرف نه شروع شوا والله العظیم چې نه د خان خانی پاتې شي نه د اربا پربا پی پاتې شي نه د مولا مولا توپ پاتې شي او نه د پیر پیری پاتې شي تاسو به د خپل منډه وګورئ بیا دا منډه به وګورئ لار بدر تنخکاری چې خدای کم طرف ته منډه یو خود قیامت منډي دي چې کوم قرآن ویلي دي یقول الانسان یومئذ اين المفر انسان به په دغه ورځ وای اين المفر خدا چرتم د تخت زیشته چې زه تختم آواز به ورته وشي چې کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر تخت دې چرته شي زیب کم خوا نن بل لار نشته سوا د دینه چې تب خدای ته مخ کې ودرېږي او د زندګۍ حساب به ورکې تاسو خیال څه دی دنیا کې وګورئ د یو ورځې او د شپې حساب کې مونږ سوزله تیروزو قیامت کې به د ټولې زندګۍ حساب څنګه ورکې نو زما عزیزانو عرض داو چې امتحان او ابتلا داول الله کړي و په حضرات انبیاء علیهم السلام او هغه کې ابراهیم علیه السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبرو سو جمون متواتر اوري لګیاي چې په هر امتحان کې د څنګه کامیابیږي لګیا او بکی څوک داس ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته خپل خوب بیانوي بچا ورته وی چې پلار سر کوا ورازه چې مور سره د سلاو مور لهراله چې مور لهراله نو ورته وی خزه ما خوب لیدلې چې ستاده د زوی قرباني خدای غوښته ده هغه ورته سبحان الله سبحان زر خدای ته په سجده پریوته ده چې چرته ز او چرته زما غریب د زوی قرباني او خدای غوښتل الا ابراهیم زر کوا چې وخت پکې زیات تیر نشي مندو بہو کی داسي زمونږ په خپل خزو دا یقین شتا چا بدسیو دا یقینم په خزو شتا چې د زوی وادي وی او ما دوزخ ته تیار کی د لور وادي وی او ما دوزخ ته تیار کی دا یقینم په خپل خزو شتا او ما جنت ته تیار کی دا یقین زمون په خزو تاسو ګورئ د خزو حال تاسو ګورئ د جنکو حال لا وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں یو تبارک الذی
یو تبارک الذی چې د شپې سملاستې او د لستا نو د مرګ نرستو به دا تبارک الذی ستا په قبر تر قیامت پورې څوکیدار ولاړی او ستا قبر ته به عذاب نه راپرېږي. تاسو خیال راغی یو تبارک الذی زمونږ د ملک رواج د جمعې په شپه تبارک الذی تاسو خیال کړئ جمعې په شپې تبارک الذی خبره نه ده هر شپه به هر سړی په خپله وایي دا نه چې امام به وایي او ته به اورې نه هر سړی به د سملاستو نه مخکې تبارک الذی په خپله وایي نو یو تبارک الذی سره یارانې اثر بدایي چې پیرادار به ستا په قبر ولاړي عذاب چې را رواني نو دی به ستا قبر ته نه کړي او چې د چا ټول قرآن سره رابطه او تعلق نو زما عزیزانو قرآن نه به مسخره نه جوړ لکه د پاکستان حکومت چې ته مسخره جوړه کړي الله دې په دنیا کې داسې هېڅ شی ونه شرموي لکه په پاکستان کې چې قرآن شرمېدل په پاکستان کې چې دین شرمېدلی په پاکستان کې چې حیا څنګه شرمېدلی ده په پاکستان کې چې غیرت څنګه شرمېدلی تاسو وګورئ د پاکستانیانو دا هغه قوم چې د دوی ښځو به پرتوک د پاسه دلاخې اغوستې چې د پرتوک کپړه مې پردی سړی ولګي دا هغه قوم چې د دوی د ښځو د زړو جامو چیړې به په ډیران پردي سړي نه لیدې نن هغه حیا د دې قوم نن د دې قوم د 5 کالو ماشوم به کور نه پرېښو چې دا هلک دی دې قوم کې داسې خلق تیر شوي دي چې نر چرګ به کور نه پرېښو نر چرګ نن هغه قوم وګوره ټي وي ګانې په کور کې دي او ښځې او نر چې دی د جمعې په شپه د سنډاګانو میټینګ بیا ټي وي مونږ ټي وي غم جړلو ټي وي دا ټي وي دا ټي وي دا ها ټي وي اورېږه چې داسې بلا درته راولو چې ټي وي دې هېره شي وي سي آر راغی بیا په وي سي آر دې غیرتمند قوم 10 روپۍ ټیکټ لګولو کورونو ته بدماشان لپنګان لچران لوفران دا راولي 10 روپۍ تیالي او په کور کې ورته فلم کوي دا هغه شرمېدلی قوم تاسو خیال راغی عزیزانو عرض داو چې په شرم مونږ ټولو شرمېدو خو څوک د خاورو کور کې پکې و شرمېدو څوک په بنګله کې پکې شرمېدلی شرمېدلي ټول د چا چې څومره وس دی عمره د دین نه باغي دی چې دا زیات نه کوي دا یې وس نشته تاسو پوه شوئ نو عرض مې دا و چې قرآن سره به د پاکستان د حکومت غوندې عیارانه او اشنایي نه قرآن له ځان سپارل غواړي قرآن سره دلی رابطه او تعلق جوړول غواړي قرآن والله العظیم چې موږ نه مخکې داسې خلق تیر شوي داسې خلق یو الف لام میم پدې تاسو وګورئ دا علما ناست دي چې الف لام او میم د دې مطلب څه دی الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مومن الف لام میم دا معنا اول لازم د مومن د پاره څه شی دی ذالک الکتاب لا ریب اول لازم د مومن د پاره دا کتاب دی چې پچا کې شک او د دې کتاب کار څه دی هدى للمتقین دا کتاب سړی ته سم لار ښیي د خدای لار ورته ښیي د جناب محمد رسول الله سره رابطه او تعلق ورته ښیي د دې کتاب دا کار عزیزان په پاکستان کې نن هغه خلقو ته علما ویلی شو تاسو ودی خبره نه پوهېږئ په دغې پوهېدئ چې بله ورځ یم صاحبه دا ممبران پاس کړي ممبرانو حال مو کتو
بعضې سړی په ژوند شرمېدلی بعضې په تختاو شرمېږي په تخته شرمېدلی دې ته وایي چې دستونه یې دي ملا دې حالان دې للوټ ملا غریب لاندې نه ورته مالوچ وایي وایه ټینګېږي نه د دوی ریخ وبهدو په تخته تاسو مولیده تاسو دا خیال کړی و چې ساڑا آدمی کامیاب ہوئے تے اونچ کرسی تے اونچ کرسی تے اونچ کرسی او دا نتیجہ کیا نکلے نتیجہ ادار ہوا تا چیئے سڑے خزو تراغے وے خزو کشمیر تزو دلکا ناس مخ کے اشارے رستو کے تاسو کے چاہ عقل رازی نو اس طرح سوچو کئی تاسو خیالو کئی خر پخپلا ڈیوٹائی سوچ کڑے رہے چھ بار پہ واچے سنے روانی روانی کنی روانی مجال دے چې اخوا دی خوش په کومه لار چې د مالک تلل غواړي نیغ روان دا نه وایي چې یا دروند دی یا سپک دی یا دا دی خو سر یې ښکته کړی چاته چې د خپلې زندګۍ او د ډیوټۍ پته مونږ هر نه هم زیات کم عقل نه مونږ ته د خپلې زندګۍ او د خپلې ډیوټۍ پته نشته عزیزان سړی راغی کور ته وایي زه کشمیر ته ځم ښځو ورته ویل کشمیر کې څه کوې وایي غذا کوم داسې غذا کوم چې د کافر به داسې او داسې او داسې چې ټول مړه ښځو ویل ما سړي ویل نه پرېږدم یې نه ویې ځه نو خدای په امان توره ورسره ده چې کشمیر ته لاړو اوس بمباري شروع جګړه هم شي دی کله د یو غره بیخته منډه ووي کله د یو کاڼي لاندې سر نه باسي یا الله څه په غضب څه ګوري چې یو خر ولاړ دی ګیا اخلي دی وی یا الله دا خر څه بېغمه دی د دې بمونو په غړمباډو پوهېږي نه کاشکي چې زه خو خر وی تاسو پوه شوئ په دې کې چې یو ساعت تېر شو په خره هم بم راوغورځېد چې غړم شوه خر والوتو دی وی یا الله شکر دی چې خر نه او څوک چې نه دي ممبران شوی به چې یا الله شکر دی چې ممبر نه یم تاسو به داسې کوئ داسې به وکړو داسې به وکړو ما ترال مال پاران کې نه مګې راغونډې شوې چې اتفاق کوو د پیشو به د دې خپې نه رانیسو د دې لکۍ نو دا یو پیشو ده مونږ ټولې مګې په مخه کړي یو ګوډای غوندې مګه وه هغې ورته ویل چې خپې نه خو به یې ونیسئ خو د میاو نه به یې څوک نیسي خبره یې به دا میاو شي هغه میاو دې ولیدو صاحبه چې ټول ځای په ځای قلار شو کېږي به څه نن د ملک د تقدیر فیصلې دې قوم د چا په لاس کې ورکړي دې ته دې سوچ کړی دی چې د دې ملک د تقدیر فیصلې به دا سړی کولی شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې چې امور د دنیا د نااهلو په لاس کې ورشي دغه وخت کې د قیامت انتظار نن هر شی د نااهلو زما عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن څومره قدر او احترام ستاسو په وس کې دی هغه کوه تکلیف ما لا یطاق بیا په اسلام کې نشته کوم شی ستا د وس نه بهر دی هغه به تا نه خدای پوښتنه هم نه کوي دا دې په وس کې دي چې بچي دي راوله قرآن ته یې کښېنه ځان دې دی راشه ماسخوتن درس کېږي ځان ورته ملک څه چې واورې کوشش کوه چې په هغې عمل وکړي دا خو دې په وس کې دي که نو چې څومره ستا په وس کې دي عزیزه دومره عمل پتا لازم دی چې دا دې نه کولو ته د قرآن دوست عزیزه اول لازم د مؤمن دپاره څه شی دی الله وی دا قرآن د قرآن کار څه دی سړي ته سمه لار ښود زه درته په ایمان وایم که تاسو د علماو دا محنت او خواري وګورئ چې د قرآن د یو یو لفظ نه دې علماو کم باریکات رئیستی کم ملغلری رئیستی کم جواهرات رئیستی عقل به دې حیران تاسو وایئ په ایمان چې موږ سره دا تصورم چېرته پیدا کېږي چې دا قرآن د خدای چټۍ وه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالیږلي زموږ دپاره راځئ چې لږه خو یې پړو کړو چې د دې کې څه لیکلي دا تصور کې هم راځي حدیث زما د محبوب کلام دی راځئ دا حدیث دا مولیان کوي چې دا حدیث خو لږ پړو کړو چې زموږ د محبوب پکې څه وی
دغه حدیث پورې ستا په ملک کې ټوکی کی یو ډله و پرویزیان غلام احمد پرویز مړ شو دا هغه سړی چې د بوي چې حدیث د عجم او غپ دی غپ پیژنئ अजी साहब इनके सिरे लाने की गलती भी समझ सुन सुन के तो तू डोरा होगी है हदीस द अजम व गप दे यो अरब दी यो अजम मुंगा अजमी वो हदीस द दुई ठो की दी दा द परवेज की दा ज़कात दा टैक्स दे द सवाब व अजाब खबरी पकी निश्ता आदम अलैहिस्सलाम वजूद निश्ता बिज़ात चरत च आदम जिक्र शवे दे दिन बनी नौ इंसान मुराद दा द परवेज की दा हज दायो सालाना जश्न दे मुसलमानों कॉन्फ्रेंस थे सवाब व आजाब व जन्नत दोजख पकी निश्ता द जन्नत और द दोजख बिज़ात वजूद निश्ता दा द परवेजियानो अगा परवेजे च मरशो जमुंग द मल्क यो लोय कुलकुला खान विच परवेजम द कुरान डेर लोय खिदमत कर द अगा परवेज प जनाजा की बया वगोरे जरगुना दुनिया वाला कम च द टोली दुनिया द मुसलमानानो मुत्तफकुन अलैह काफिर द दे कमाश खलकम प दे मल्क की उलमा त दुआ कोय च चा पयौ शपक द टोली दुनिया द उलमा फतवे रो वखते او چې حکومت خبرې دو کتاب شایع کو چې غلامت کافر عزیزانو دا نن چې تاسو تداملیان خوار خستا او خوار پړک کاری د دې خلق برکت ته چې مونږ ځان ته نن مسلمانان وایو دا تاسو په ایمان وایو د دې خلق برکت ته کینی تاسو به وګورئ په دې ملک کې وګراول د پاکستان کې وګورئ سود زکات رایج کو هغه د اسلام راوستو کړه زکات رایج نه वही तो से कहना उशर आगा दे उशर राइट ने को इस्लाम रावस तो कहना अब इस्लाम रावस तो शूरा है जोड़ा कड़ा पके अल्लाह से पजे शल खजे वा तास तदे मुबारक की सुबह सरहद ने बेगम गुलसुम वाबस्ते मुबारक शा वही चाला वर्षम चे उजाड़ मा चालवशम चे उजाड़म दिन दिन इस्लाम वाड़मा वे चाहते फरियाद चाहते वो अमरोहम शूरा बैनहुम चे कुरान वेदी अगर शूरा के बखज़े वेद पैगंबर सरा अगर पार्लिमेंट दे पैगंबर चे कमो पागे के खज़े चे जमुंग सदर से बुई चे देना बाद बम दे कौमी सिमलायता शूरा वेले बीबी आयशा गुंदी मौजूदा हुआ लेकिन आद पार्लिमेंट मेंबर न हुआ तासु ख्याल रहा बीबी फातिमा गुंदी मौजूदा हुआ खातून जन्नत आद पार्लिमेंट मेंबर न हुआ ब्या पदे मुल्क काफिर गैर मुस्लिम द जिम्मी पर शिकल की बोसीगी और जिजिया बवर कई दारुल इस्लाम की च काफिर उसीगी अब द इस्लाम दजम की कराई वर कई तो खबर पूरी गई नन गैर मुस्लिम तब मुंग पर पार्लियामेंट की नुमाइंदगी वर कादियाने बम पर पार्लियामेंट के जमुंग नुमाइंदगी ईसाई बम नुमाइंदगी हिंदुबम नुमाइंदगी तब जमुंग पार्लियामेंट नजमाजीजान टिकदा यो खजे ग्वालंगा शो तोर बचे लूरे वे मोरे दे खो तोर बचे रावड़ो वे बचिया संगे एचड़ी सी बच मोरेम तोरा दाओ बचेम तोरो संगा कौम दे दासे बदल कमा तकूनूना युअम्मरु अलैहि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम संगा चाहिए दासे बदर बांधे हुक्मरानान रहे संगा चाहिए खावरज बदुरबिन के नगोरे खेवरज टोले कुरान सरदी तासो पोए गई खेवरज कुरान सरदी खेवरज खुदाई सरदी खेवरज रसूल सरदी
ته د خدای شه نو خدای بشتا شي چې خدای ستا شو دینه خیر ورځي بلې چکه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو صحیح متبع شه پیغمبر بستا شي ته د قران صحیح خادم شه تا اندازو کا تا نه خیر ورځي بده چالي نو تا خدای رسول قران دا پرېخه ده بنی آدم دې اثر کوي تاسو وایي چې خیر ورځي خدای په سړی راولي که بنده راولي مونږ ته وګوره بندگانو پسې منډې وو کدا سړی منبر شنو مونږ بخښ کدا منبر شمونږ کدا وزیر شمونږ وزیران دوله کلاړ اوراله او بیا دا زمونږ وزیران تاسو کته چې د چا په وس کې د یو تماچې لیسن نو د تماچې لیسن د دې وزیر تماچې لیسن به دی ریکومندډ التبډی سي ته چلاړ تاسو خیال راغی ریکومندډ اے وزیر تمه مالک دا ریکومندډ ته څه مطلب شو وچ ولې مال دا واپس والا بي اختیار په دې خصوص کانې نه کی په دا ریکومندډ زما عزیزان په خدای قسم چې ته د خدای شي دار سبتا پسې منډه دا بستا دروازه کې ولاړی تا خدمت بکای تا ته بلاس پنامه ولاړ تو ګوره د شاهان د درویشانو په در کې د خاور غوندې پراته دي که نه بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان کم چې الله والا خلق دی بادشاهان ورته لاس پنامه نو عزیزانو د قرآن شي قرآن سره رابطه پیدا کړي تعلق ورسره نن قرآن مونږ داسې کتاب ګڼو لکه ناول د قصو کتاب نه قرآن ستا د زندګۍ آئین دی ستا د ژوند قانون دی تاسو وګورئ یو سړی دی عبدالله ابن مبارک نامه په لاره روان یو بوډای ښځه ناسته ده څادر یې په ځان اچولی دی چې ورنږدې شو نو چې ګوري هغه ښځه ده ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله بوډای باندې سلام اچوي نو بوډای د سلام جواب کوي سلام قولا من رب الرحیم قرآن آیات ہوئی او د سلام جواب عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې بوډای چرته نه نو دا بوډای ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نو عبداللہ ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دی بوډای نه لار غلطه شوې ده وی بیا مې ورته چې بوډای ځي کوم خوا وی راته وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبداللہ ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دا بوډای د حج نه اوسګاره شوی ده اوس بیت المقدس ته ځي نو ما ورته چې بوډای څو ورځې دې دلته وشوې چې ناست دی وی بیا راته وایي چې ثلاث لیال سویه درې ورځې وی ما ورته چې درې ورځې دې وشو نو ته خورې څه روټۍ دا خو میره ده دشت دی بیابان وی بوډای راته اسمان ته داسې لاس ونیو چې هو یطعمنی ویسقین اے عبداللہ ابن مبارک والله په دې بیابان کې الله مالا او بمرا کې روټۍ وی بیا مې ورته وی چې بوډای ما سره خو لږه روټۍ شته که ته خورې نو بوډای راته وی چې ثم اتم الصيام الى الليل اے عبداللہ ابن مبارک الله وی روزه تر شپې پورې تماموي نو ما روزه نیولې ده اوس روټۍ نه نو عبداللہ ابن مبارک ورته وی چې لیس هذا شهر رمضان دا خو د روزې میاشت نه ده نو تا څنګه روزه نیولې نو عبداللہ ابن مبارک ته هغه بوډای وی چې نیکبخته قرآن دی نه دی الله وی ومن تطوع خيرا فهو خير له الله وی کده رمضان نه سیوا تاسو نفلی روزي ونی وینو دی کې ثواب ډیر دی نو ما نفلی روزه نیولې
په پاکستان کې د فرضیو حال وګوره دا سربه چې دي پروژه کې کډنی ټربل شروع ګردې د دې ګردې خاصي که خدای پاک د خلې نه ولا بوټي راو ورځي ډاکټر لور شي دي ما ته کډنی ټربل د ډاکټرانو بیا خدای دې رحم وکړي اې چې ورته وګورو هو تاسو خو دې ډیر ویک یې ادم دا ځان غونجا غونډي کیو نه بس ما به دې ګوره لکه خبرونه ما ته وګورئ یو ډاکټر ته مې مالته په ایمان وای چې په روپۍ کې 100 پیسې په سټسکوپ ته پويږي دا سټسکوپ چې ته په سړی ولګې او چې لګې څه دې دومره سات کې هغه درته بیا حال وي چې لاندې دا چلې تاسو خیال او ورته چې ګوره ګردو تکلیف ته ده او دا کپسول او دا خورا او چې روجي ونني بس کور ته چراشي مور ته وي خزه ته وي چې زه خو ډاکټر باندې کوم ماته د ګردې تکلیف مور ورته بچیا پر روجو دي بلاشي پام کو چونه نيسي دا د مېندو حال اوس د بدر د میدان د معاذ او معاویز غوندې مېندې بچرته پیدا چې بچیا د سینې پای بدرو نه بخم ک په پیغمبر رمضان قربان نه